د ادب او سیاست ترمنځ تړاو لیک راشد خټک. یوه بهرنۍ خبریاله د جنرال مشرف د واکمنۍ په مهال د وکیلانو د غورځنګ په اړه د خبرونو د چمتو کولو دپاره پاکستان ته راغلې وه. یوه ورځ چې ما ورته وویل چې امین فهیم او اعتزاز حسن دواړه شاعران دي، نو ډېره حیرانه شوه او بې واکه یې له خولې وختل. داسې ښکاري چې په دې ملک کې هر یو کس شاعر دی. هغه خبریاله په دې حیرانه وه چې دا دواړه یاد کسان د دومره بوختیا سره شعر لیکلو ته وخت څنګه لري. ما داسې وانګېرله چې دغه خبریاله د ادب او سیاست د تړاو نه خبره ده. د ادب او سیاست ملګرتیا خو د سیاسي ګوندونو د جلسو او لاریونونو پر مهال د شعارونو او د دریځ په سر د جذباتي شعرو ویلو نه هم په اسانه لګېدلی شي، ځکه چې دغه سیاسي شعارونه هم د شعرونو غوندې آهنګ او وزن لري. د پښتونخوا ځینې پیژندل شوي او نامتو سیاستمداران او مشران ښه شاعران او ادیبان هم وو. د سیاست اړخ یې په ژوند کې ډېر جوت او ښکاره و چې ادبي اړخ یې تر اغېز لاندې راوستی و، خو خلکو دوی ته د سیاسي مشرانو په نظر کتل. بلې خوا داسې لیکوالان او شاعران هم وو چې د سیاسي ګوندونو مشران جوړېدای شول، خو دوی دا مناسبه وګڼله چې د قلم او کتاب د لارې د قام خدمت وکړي او د عملي سیاست نه ډډې ته شي. لیکوال ته په عملي سیاست کې برخه اخیستل پکار دي او که نه تش د ادب پورې ځان بوخت ساتل پکار دي. دا هغه سوال دی چې په ادبي او سیاسي محفلونو کې بیا پوښتل شوی او په بېلابېل ډول ځواب شوی دی. یو ځل زما د دغې پوښتنې په ځواب کې لوی لیکوال او د غزل ستوري محمد صدیق پسرلي وویلل: لیکوال او شاعر باید د خپل کار سره کار ولري. لیکوال یو ځانګړی نرمي او جمالیاتي حسن لري چې زیاتره سیاستمداران ترې بې برخې وي. سیاست د شاعرانو ترمنځ نفرتونه او ډله‌بازۍ زېږوي، ځکه چې شاعر باید د عملي سیاست نه ډډه وکړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر مرستیال او د څو کتابونو لیکونکی تاریخ پوه عبدالرحیم مندوخیل صاحب د بل نظر خاوند دی. هغه وایي سیاست د ټولنې رهنمایي کوي او ادب د ټولنې انځور وړاندې کوي. دا دواړه د یو بله نشي جدا کېدی. د رحیم صاحب په نظر هر لیکوال یوې سیاسي نظریې ته اړتیا لري چې د ټولنې د خدمت او پرمختګ لپاره یې په کار واچوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند پخوانی مشر سکرتر د شیر علي باچا په مرګ د پښتو لوی لیکوال او د نوي تنقید بنسټ ایښودونکی قلندر مومند وویل: خلک شیر علي باچا د یو قام پرست سیاستمدار او د بزګرو د غورځنګ د مشر په حیث پیژني، خو ډېر خلک په دې نه دي خبر چې هغه یو ډېر ښه لیکوال او د ځانګړي مقام شاعر هم و. پکار ده چې د هغه د ژوند دا اړخ هم راوسپړل شي. د خوند خبره دا وه چې قلندر صاحب پخپله یو فعال سیاسي کارکوونکی و. په بندیخانه کې یې هم 6 کاله کړاوونه زغملي وو، خو د ژوند په وروستۍ برخه کې یې ادب ته وقف کړی وه. هغه تر مرګه د عوامي نېشنل ګوند کړنلاره منله او تعقیبوله، خو په عملي سیاست کې یې برخه اخیستل پرېښي وو. د تحقیق او د لیک په
کارونو بوخت و. د هغه کیسه و غني خان سره هم شوې وه. د ډېرو نامتو سیاستمدارانو په پرتله غني خان زیات سیاسي استعداد او پوهه درلوده، خو فکر یې د سیاست نه ادب او هنر ته راوګرځولو. کوثر غوریاخیل، امیش خلیل او آسیه اشنغرۍ هر یو کلک سیاسي کارکوونکي وو. د سیاست له امله بندیان کړل شوي هم وو، خو اوس چې ډېر خلک د لیکوالانو په حیث پیژندي او ګڼ سیاسي کارکوونکي هم د دغه لویو شخصیتونو د سیاسي کار او زیار نه ناخبره دي. عبدالاکبر خان اکبر او محمد اکبر خادم هم په دې کتار کې راځي. خو د بابو فضل خالق کیسه بل رنګ ده. هغه د خپل سیاسي هلو ځلو دپاره مشهور و او ډېر نږدې ملګري یې هم د مرګ نه پس د ادبي خدماتو نه خبر شول. د هغه تر ټولو نږدې ملګری اجمل خټک د هغه د کتاب په سریزه کې لیکي: زه نه وم خبر چې بابو شاعر او لیکوال هم دی. بابو فضل خالق د لویو شاعرانو په کتار کې نه راځي، خو هغه ډېرو ځوانانو ته د لیکوالۍ او شاعرۍ سبق ورزده کړی و. خلک به دا هیر کړي چې ما فلسفیانه افکار وړاندې کړي دي، خو دا به تل یاد لري چې ما د دوی دپاره سندرې ویلي دي. مننه. دا و د ادب او د سیاست د یو بل سره ارتباط یا تړاو. مننه د خان شهید لایبرري یوټیوب چینل سره د پاتې کېدو.